ان تبدو الصدقات فنعما هي، نو که تاسو ښکارا ورکوي صدقات فنعما هي، بس دا خد ستاسو د پاره. و ان تخفوها او کپټوي دا صدقه او تؤتوها ورکوي دلرا الفقراء او فقیرانو ته، فهو خیر لكم، نو دا ډیر غوړه د ستاسو د پاره. ويكفر عنكم اولری بکری استاسونا من سیئاتکم گناهون استاسو یا مصیبتون استاسو یا بدنمونا د بخل استاسونا. والله دا الله رب العزت بما تعملون پاغ اعمال باندې خبیر خبردار دی چې تاسو یې کوي. لیس علیک هداهم، نشتا ستا په ذمہ هداهم هدایت ددوی یا هدایت ته رسول ددوی. ولكن الله، لیکن الله رب العزت یهدی ہدایت کوي، ہدایت ترسوی من اغسوک یشا چادر چیو غاری. وما تنفقوا من خیر نواغت چې تاسو خرج کوي د خیرنا فلانفسکم، نو دا غي فایده تاسو د نفسونو د پاره دا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، او تاسو نه خرج کوي دا مالونه مگر د پاره د طلب کولو د رضا د الله، تاسو مقصد در الله رضا ده. وما تنفقوا من خیر، او هغه چې تاسو خرج کوئ د مالنا یوفی الیکم، نو پورا بدر کړی چې تاسو ته اجر داغي. په دې آیات کې د انفاق لفظ څو ځلې ذکر کړ د پاره د شرافت، چې انفاق او صدقه ډیر شریف کار دی، د شرافت والا او خالقو کار دی، او دا د انسان د دنیا او د آخرت د فایدو والا کار دی. او چې کله انسان په صدقه ورکولو باندې عادي شي، نو رب العالمین فیصله د مالدارۍ کوي، دته د ډیر پیسو د ورکولو اراده کوي. لیکن بعض وخت کې انسان پوهیږي نه الکه وی په صدقې سره زما مال کم چې زما مال به نقصان شي. وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، او هغه چې تاسو خرج کوئ د مال نانو پورا بدر کی تاسو ته دا غي بدلا. وانتم لا تظلمون، او په تاسو به ظلم نشي کېدی. للفقراء، دا صدقات د پاره د فقیرانو دی، الذين کسانو احصروا چې بنچ کړی شوي دي فی سبیل الله، پر لار د الله کې، په جهاد کې یا د علم په طلب کې. لا یستطيعون، طاقت نه لري دوی ضربند سفر کولو فی الارض بزمکه کې. یحسبهم، ګمان کوي په دوی باندې الجاهلون خبره، اغنیاء د مالدارۍ من التعفف د وجد نسوال کولنا. تعرفهم، پی جنبا دوی لرا بسیماهم پنخو علامو دوی. لا يسألون الناس، سوال نکوي دوی د خلقنا الحافا بی ضرورتا یا پین خطلو سرا. وما تنفقوا، او هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر د سمالنا، نو دا ډیر بهتر د تاسو د پاره. فإن الله، نو یقینا الله رب العزت به پد غبانی صدقات باندې ک پټي کخکاری علیم په هدی. الذين دا کسان دی صدقې ورکول، والا ينفقون، چې انفاق کوي صدقه ورکوي، اموالهم مالون خپلو باللیل والنهار، د شپې او د ورځې، سرا پپټا وعلانیتا او ښکارا. ولهم دوی د پاره به اجر د دوی وی عند ربهم، پنځ د رب د دوی. ولا خوف علیهم، نه به وي سیاره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن وي. صلی الله تعالی علی خیر محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب العالمین زموږ صغیره کبیره گناهونه معاف کړي. الہ العالمین زموږ نبی او زاره گناهونه معاف کړي. رب العالمین گناهونه که زموږ قصدن شوي او که موږ سهون کړي، رب ټول راته معاف کړي. رب العالمین دا ملګری دی ډیر په مینه محبت دی درس تکینی. یا الله د ټول په حاجتونو په مشکلاتو باندې ته خبرداري. رب العالمین د دې ملګرو په عمرونو کې برکت واچي. رب العالمین د دې ملګرو په علمونو کې برکت واچي. الہ العالمین د دوی په خاندانونو کې برکت واچي. رب العالمین د دوی چې کوم کاروبارونه د والدین او دوی د سرپرستانو، الہ العالمین په هغه کې ته برکت او خیر واچي. رب العالمین دوی د دنیا او د آخرت ډېرې فایدې ور نصیب کړي. رب العالمین د ملګرو کوم ملګری بیمار وي یا کور کې څه بیماری وي، الہ العالمین ټول باندې تعلیمی او خبردار ذاتی. الہ العالمین دې ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي، د نیکو اعمالو د پاره او د خپل خپلوان د خوشحالۍ د پاره. یو ملګری دی مریض د لپاره دعا مطالبه کړي، واغه تم دعا وکړي. الہ العالمین څومره بیماران زموږ په معاشره کې دي، په هسپتالونو کې دي، په کورونو کې دي، الہ العالمین ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي.
د نیکو اعمالو دپاره او د خپلو خپلوانو د خوشحالۍ دپاره. رب العالمین د ګناهونو نه مونږ بچ وساتي. رب العالمین د ګناهونو نه مونږ محفوظ وساتي. الہ العالمین د ګناهونو تمام اقسامو نه مونږ بچ وساتي. رب العالمین مونږ د کفر او شرک نه بچ وساتي. رب العالمین مونږ د بدعت او ریاکارۍ نه بچ وساتي. رب العالمین مونږ د غیبت او د حسد کولو نه بچ وساتي. رب العالمین مونږ د تهمتونو نه بچ وساتي. الہ العالمین مونږ د حرام خورۍ نه بچ وساتي. رب العالمین مونږ د سود خورۍ نه بچ وساتي. الہ العالمین مونږ د دوکو د غدارو نه بچ وساتي. رب العالمین مونږ د ټولو ګناهونو نه محفوظ وساتي. الہ العالمین په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه ده. تر مرګه پورې دغه ایمان مونږ سره قایم او دایم ولري. رب العالمین تر مرګه پورې دغه ایمان مونږ سره قایم او دایم وساتي. رب العالمین چې کله مرګ راځي مرګ د ایمان سره مونږ ته نصیب کړي. رب العالمین خاتمه زمونږ په ایمان کې. رب العالمین په دغه دین باندې او د دین په خدمت باندې مونږ خوشحاله کړي. رب العالمین په دغه دین باندې او په دغه دین په خدمت باندې مونږ راضي کړي. الہ العالمین د دغه دین خدمت او په دغه دین سره زمونږ مینه محبت پیدا کړي. رب العالمین دغه دین سره او دین خدمت سره زمونږ مینه محبت ډیر زیات کړي. الہ العالمین مونږ ته دعا چل نه راځي، دعا طریقه نه راځي. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې د امت دپاره کمې د خیر دعاګانې غوښتي، الہ العالمین په هغې کې زمونږ بھرپور حصه وکړي. رب العالمین هغه دعاګانې زمونږ په حق کې قبولې کړي. رب العالمین کومه شیونه چې پناه غوښتې ده رب د هغې نه مونږ ته پناه راکړي. الہ العالمین ایمان عظیمه سرمایه ده. مرګ نه مخکې مونږ ته کامل ایمان نصیب کړي. رب العالمین مرګ نه مخکې مونږ ته داسې توبه نصیب کړي چې زمونږ ټول ګناهونه معاف شي. الہ العالمین خاتمه په ایمان کې او چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمه زمونږ په زبان راوړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم.